السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. د نن ورځې په ویډیو کې په دې باندې خبرې کوو چې څنګه دغه خپل کنټاکټ انفارمیشن د ټي بي بي اس پورټال ته اضافه کړو. دلته موږ نه ځینې معلومات غواړي چې د هغې څخه مثلا زیاتره موږ دا مشکل لرو چې په افغانستان کې هغه سیستم لا تر څو نشته دی. مثلا د کور شمیره غواړي، د دروازې شمیره غواړي، همدارنګه پوسټل کوډ غواړي. پوسټل کوډ خو شته دی، زه به تاسو ته په لینک کې پرېږدم. د هغې لینک ته ورشئ، مطلب هر ښار کې چې تاسو اوسېږئ هغه ښار ولیکئ، تاسو ته راوړي. بیا ښار کې په ولسوالۍ د ولسوالیو لیست هم تاسو ته درکوي. د هغې په اساس باندې هم کولی شئ چې تاسو د هغې ځینې کولی شئ چې تاسو خپل د ښار کوم ځای کې چې اوسېږي پوسټل کوډ ترلاسه کړئ او په اپلیکیشن کې ولیکئ. راځئ چې په ګډه سره وګورو چې څنګه دغه معلومات دې سیستم ته اضافه کولی شو. چې کله مو اکاونټ خلاص کړه، د کنټاکټ انفو مینو باندې کلیک کړئ. دې ځای کې تاسو لومړی خپل مملکت انتخاب کړئ، یعنې موږ افغانستان کې اوسېږو، افغانستان انتخابوو. د هغې نه وروسته په کوم ښار کې اوسېږو هغه ښار انتخابوو. په دریم قدم کې په کوم ښار کې چې اوسېږو د هغې پوسټل کوډ دلته لیکو. د پوسټل کوډ لینک ما تاسو ته مخکې درکړه، د هغې ځینې تاسو خپل د هر ښار چې پیدا کولی شئ. د هغې نه وروسته 2 د تلیفون شمېرې مو په دې ځای کې ولیکئ. د دې نه وروسته ستاسو نه د کور ادرس غواړي، چې مطلب د کوڅې ادرس، د دې تعمیر شمیره او د دروازې شمیره. که نه لرئ د ځان نه یې ولیکئ، که مهمه نه ده. مثلا زه مقصد دې ځای کې یو څه شیان لیکم. اوس دلته ستاسو دایمي ادرس د فعلي ادرس څخه فرق کوي، نو بیا دغه ټیک مارک کړئ. او که نه کوي، یعنې تاسو خپل په دایمي ادرس کې اوسېږئ، ضرور نه دی، همداسې پرېږدئ. زه یې همداسې پرېږدمه. تاسو په دغه ادرس کې څو کاله اوسېږئ، دلته مثلا څو میاشتې یا څو کاله. مثلا زه درته لیکم چې په دغه ادرس کې زه 8 کاله کېږي چې زه دلته اوسېږم. 8 لیکم او کال انتخابوم. نو نور څه نشته، د سیف بټنه کېکاږم او پروسه خلاصه شوله. په راتلونکي کې چې تر څو بله ویډیو تاسو ته جوړوم، ښه او خوشحاله وخت ولرئ.